افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره درنه جګړه کړې او زیات شمیر تلفات یې ور اړولي دي. سلام ستړي مشئ، په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویان حم.لی فطرت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره په جګړه کې تر اوسه د هغوی 2 قرارګاوې او 19 پوستې نیول شوي دي او 55 پاکستاني عسکر هلاک شوي دي. نوموړي همدارنګه ویلي چې د 33 پوځیانو جسدونه له دوی سره دي او ځینې ژوندي هم نیولي دي. د پاکستاني لوري یو ټانک، یو نظامی موټر او یو اندازه وسله هم نیول شوې ده. پاکستان بیا تر اوسه په دې جګړه کې د خپلو عسکرو تلفاتو تایید یا رد نه دی کړی. په همدې حال کې شپې ناوخته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر کابل، کندهار او پکتیا د پاکستان بمبار تایید کړ. نوموړي پر خپل ایکس لیکلي چې د پاکستان پوځ په یادو ولایتونو کې ځینې ځایونه بمبار کړي، خو په ورته مهال وایي چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. وړاندې نوموړي ویلي وو که پاکستان د افغانستان لوی ښارونه نښه کړي نو په مقابل کې به دوی هم د پاکستان لوی ښارونه هدف وګرځوي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کمنټ کې شریک کړئ.